بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 3 د جنوري کال 2014 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا د نن ورځې دویمه برنامه ده. لومړی برنامه کې نړیوال موضوعات او همدارنګه جهادي راپورونه او د کال راپورونه ده ستاسو حضور ته وړاندې شوي دي. په دې برنامه کې ستاسو پوښتنې، تبصرې او پیشنهادات دي، هغه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او سبسکرایب کړئ او دوستانو سره یې شریکه کړئ ترڅو زموږ لیدونکي نور هم زیات شي او دا برنامه ټول ته ورسیږي. راځم ستاسو پوښتنو او تبصرو ته. نرګس اصغر 1609 وایي چې په بهر مملکتونو کې د افغانستان کال نه لمانځل کیږي او دې نه څوک یاد نه کوي او موږ د دوی کال دلته یادوو. که چېرته دوی زموږ کال نه یادوي، موږ باید د دوی د عیسوي کال دلته هم مد نظر ونه نیسو او په حساب دا ونه لمانځي، خو نه خو یعنی یاد یې نه کړو، ځکه چې دوی زموږ کال هلته نه یادوي. یعنی غربیان کله چې دلته دغه کیږي، نوروز کیږي یا نوی کال کیږي، دوی نه یادوي. د دې په هکله به د نرګس اصغر خور ته دا ووایم چې د توپیر دا دی چې د عیسوي کال چې دی دا په حساب اوس د نړۍ ټول کارونه په همدغې تاریخ باندې کیږي، که چېرته اسلامي ممالک دي که غیر اسلامي دي، که مخالف دي که موافق دي. تاسو معلومه ده چې چینایان خپل ځان ته یو د کلندر لري، یعنی ځان ته تاریخ لري، خپل کال لري، خپل کال خپل په ورځ شروع کیږي. اما دنیا کې اکثره خلک د دې اطلاع نه لري چې د چینایانو کال کله شروع کیږي، کله ختمیږي او کمې میاشتې دي، ځکه 1400 میلیونه نفوس دی. د دنیا کم از کم 1/4 حصه نفوس دی، مګر بیا هم څوک په کلندر نه پوهیږي. دارنګې موږ تاسو یو شمسي کلندر لرو، یو هجري کلندر لرو، یعنی دوه دغه لرو، جنتریګانې لرو، دوه تاریخونه لرو، او یو عربان دي چې هغې دغه لونر سیستم باندې مخکې ځي، یو دی چې سولر سیستم باندې مخکې ځي، یعنی یو شمسي دی یو قمري دی. او د دې په حساب سره موږ تاسو د عربان هغې خپل حساب لري چې دغه کیږي، او زموږ تاسو هجري شمسي ځان ته حساب دی، مګر هم دا محدود دي. دا لپاره دی چې نړیوالې مراودې، قراردادونه، لیکنې، سفرونه، تاسو چې ځئ ټکټ کوئ نو تاسو نه افغانستان تاریخ پوښتنه نه کوي، تاسو که ځئ تاسو نه عربي تاریخ پوښتنه نه کوي، که تاسو ځئ تاسو نه چینایي تاریخ پوښتنه نه کوي. که همدغه چین کې خلک ځي فرضاً یو ټکټ دا کوي نو تاریخ په عیسوي تاریخ کې پوښتنه کیږي. نړیوالو ناستې ولاړې ټول په عیسوي تاریخ سره دي. نو په همدې لپاره که تاسو وګورئ کله چې دا تاریخ بدلیږي د دې تاثیر په ټوله نړۍ، لکه د انګلیسي ژبه چې ده، انګلیسي ژبه هم د انګریز او د امریکا ژبه ده، مګر ولې په اسلامي نړۍ کې په ټول دنیا کې خلک یې زده کوي؟ لپاره دی چې دا نړیواله ژبه ده، د هغې نه کیږي. چون دغه مراودې ټول په نړۍ کې په عیسوي تاریخ سره دي، د ده لپاره خلک دې تاریخ ته یعنی متوجه دي او دا یو بل ته وایي. نو دا نه ده چې موږ یې که وایو که ونه وایو، که موږ ستاسو یاده وکړو که ونه کړو، تاسو ویلي چې خلک یې دلته یادوي او لمانځي او زموږ څوک نه کوي. زموږ تاسو تاریخ د دوی په درد نه خوري، د دوی ورسره کوم سروکار نشته دی، د دوی ژوند کې کوم تاثیر نه لري، اما د دوی تاریخ زموږ په ژوند کې تاثیر لري، ځکه زموږ ټولې مراودې، سفرونه، قراردادونه، خبرې، تاریخ، هر څه موږ تاسو دا تاریخ لیکو، په دې تاریخ باندې سفرونه کو، په دې تاریخ باندې ټکټ اخلو، ټول هر څه په همدې دي. د ده لپاره د تاثیر ډیر دی. تاسو وګورئ چې په دوبۍ کې، په ابوظبي کې کله اسلامي تاریخ چې تغییر خوري هلته دا جشن ورته نه نیول کیږي، مګر کله چې عیسوي تاریخ راځي لوی جشن ورته دی نیسي. نو د ده لپاره که تاسو وایئ چې موږ د دې نه لمانځو نه یادو، زموږ تاسو په ویلو دې باندې کوم تغییر نه راځي، ځکه دا یو نړیوال سیستم دی، قبول شوی دی، او موږ تاسو چون په دې نړۍ کې اوسېږو مجبور یو چې د دغه قواعدو او ضوابطو لاندې اوسو. موږ نه شو کولی چې لاړ شو فرضاً نیویارک کې یو ټکټ فروشي ته هغې ته وایي زه دا تاریخ انګلیسي مه لیکه، زما قمري تاریخ ولیکه. هغه وایي زه قمري تاریخ نه پوهېږم او زما په درد هم نه خوري. نړیوال سیستم د ټراول جوړ شوی په دې دی چې هغې کې همدغه جورجین کلندر کار کوي.
دغه انګریزانو کلندر کار کوي، هلته نه قمري کار کوي نه شمسي کار کوي نه چینایي کار کوي، نو د دې لپاره هغې نه کار نه اخیستل کیږي. همدارنګې غفار عطایي ورور وایي چې د مس عینک 18 کاله کیږي چې قرارداد شوی دی، اما هیڅ پیشرفت پکې نه کیږي. دا قرارداد چې طالبانو هم تازه کړی دی، کاشکې په دې کې یو ماده اضافه شوی وای چې کار باید کله شروع شي. چین ولې په دې کار کې سستی کوي؟ دې کې ځینې مسایل دي، داسې نه دي چې دوی قصدن دا کار کړی. کله جمهوریت په وخت کې چې دوی دا قرارداد وکړ، دوی کار شروع کړ، هلته د لرغونې ځینې آثار راووتل، لوی ښار راووته. هغه یو د عواملو نه شو چې دا مس عینک کار وروسته ولوېده او دا په مخکې لار نه ړه، ځکه چې هغه لرغونی ښار اوس هم هلته دی، کار پرې روان دی او ډېر شی یې نه راوتی دی او هغې تاثیر کړی دی په دې مس عینک باندې. دویم علت چې جمهوریت په وخت کې په دې کار ونه شو، د اسلامي امارت د مجاهدینو دلیل و چې دوی که کار کېده دوی پې برید کوه، نو امنیت تامین نه و، د ده لپاره کار مخکې نه تله. اوس راځو په د اسلامي امارت په وخت کې چې کوم قرارداد شوی دی، تاسو ویلې چې دې کې دا یو ماده یا یو دغه جز اضافه شوی وی چې نړیوال قراردادونه تر هغه پورې اعتبار نه لري چې هغې کې دا شرایط لیکل شوی چې شروع به د قرارداد کم تاریخ نه اختتام به په کم تاریخي، او که فرضاً په دغه تاریخ شروع نه کې جرمانه به سي. دا ټول په قرارداد کې لیکل کیږي. که چېرته قرارداد کې دا جزئیات نه یا قرارداد مدار د اعتبار نه دی، نو د ده لپاره دا بالکل شته دی پکې، او دوی د دغه 4 کالو کې چې په دې عمل نه دی کړی، اسلامي امارت وخته د دوی نه بعض قراردادونه کنسل کړل لپاره دې چې ورته ویل چې تاسو په وخت باندې عمل نه دی کړی. نو د دې لپاره اسلامي امارت په وخت کې چې په دې کار شروع نه شو، هغې علت دا چې دوی د اسلامي امارت نه د ځینې د غوښتنې کړي چې بعضې شیان دې ته لازم دي چې هغه باید وشي. یو د سرک نشتون دی، بل هلته د کارکوونکو لپاره چې 7,000 کارکوونکي به د هغوی لپاره استوګنځی په کار دی، لپاره دی چې دوی بیرته خپل ځایونو کلو ته ورځ تر ورځه تلک راتګ نشي کولی. نو دغه ستونزې لکه چې هلته دي چې د امنیت مسله ده، د سرک مسله ده، او د بودوباش استوګنې مسله ده. که دغه حل شي نو دوی به دا برنامه هلته شروع کړي. فهیم بن عبدالعزیز 95 او 45 نمره وایي چې په کال 2016 کې به خلیج عربي ملکونو ته د افغانانو لپاره به ویزې شروع شي که به نه شي؟ آیا دا کار به کیږي؟ نو زه خو وزارت خارجه نه یم چې د ځواب ورکړم چې دا کیږي که نه کیږي، ځکه چې دا خو د وزارت خارجه کار دی. بله خبر دا ده چې که اوضاع ښه شي او روابط نړیوال جوړ شي، نو حتما به ویزې شروع شي. چې دې روابط تر څو سواره نه وي او په رسمیت پېژندنه نه وي، نو دا ستونزه به موجوده وي. نو دا معلومه نه ده چې 2016 کې به هغوی دا نظام په رسمیت وپېژني که ونه پېژني، روابط به استوار کړي. که روابط استوار کړي بیا نو بالکل به بیا به ویزې کېږي. نادیه خور وایي چې پاکستان بدتر د ایران نه دی، ځکه چې د افغانستان د پرمختګ نه حسادت کوي او په حساب سوځي. او په عین حال کې یو بل کومنټ هم کړی دی، هغې کې دا وایي چې بعضې خلک دا لیکنې چې کوي دی لیکنې نه لوستل کېږي. بالکل دا ستونزه زه هم لرم، زه د بعضې په لیکلو نن یو د ورورو چې ما اصلا په متن پوه نه شولم چې څه یې لیکلي وو، ځکه چې دوی مشکل دا دی چې دوی خپل پښتو د سلنګ لنګویج کې لیکي، یعنی خپل محلي ژبه کې لیکي، او هغې محلي ژبې سره چې موږ تاسو اشنایي نه لرو، په اسانه پې نه پوهېږو. نن یو ورور یو کومنټ لیکلو، زه اصلا پې پوه نه شولم چې ده څه لیکلي وو، خو دوی باندې پوه شولم چې همدغه زموږ تاسو د جنوبي ولایاتو ورونه دي سلنګ لنګویج کې لیکل کوي، نو هغه باندې په اسانه سړی نه پوهېږي، هغه مروجه پښتو کې لیکل نه کوي. دا ستونزه شته دی. او بعضې پښتو کې بیا هغه املایي او انشایي غلطیګان هم دي، پاکستان لیکي، تفوس لیکي، د شیان لیکي چې هغه بیا هغه ته سړي ته مشکلات جوړوي. ډاکټر صاحب روح الله امین ویلی دی چې کله ناکله زنګ ته مې ځواب راکوه،
قدرمن ډاکټر صاحب بالکل زما سره چې وخت او په هغه مناسب وخت کې زنګ راشي زه د هر چا مشرانو دوستانو بالخصوص بیا د ډاکټر صاحبانو چې د افغانستان علمي قدر دی او د سرمایه ده د دې په احترام دی زنګ جګوم خو بعض وخت کې زه په برنامه کې یم بعض وخت کې زه په فرزند لیکلو کې یم بعض وخت کې بل لاین کې یم بعض وخت کې په مانځه باندې سړی بعض وخت کې د اوداسه لپاره تللی او څنګه چې تاسو معلومه ده زما سکیجول ډېر ټایټ دی کم از کم زه 20 ساعته مصروفه یم 4 ساعته زما استراحت دی نو پوه شئ چې دا 20 ساعته خو زه کوم لوبې زه نه کوم بیرون زه نه وځم پارک ته زه نه ځم کوم بل دغه هابي زه نه لرم زما ټول هابي زما همدا ریسرچ دی کار دی د خلکو پوښتنې اخیستل دي برنامې جوړول دي په برنامو کې اشتراک کول دي بر علاوه نه چې خپل برنامې کوم تلویزیونی برنامه ام کوم نو په کافی وخت دی ته پکار دی زما خپل دغه برنامه سلور پښتو فارسی راځي د باندې کم از کم نه الا 10 ساعته صرف د پکار دی او مطابقي ساعتونه د نړیوالو تلویزیونونو لپاره دي او د ریسرچ لپاره دي دغه علت نه زه رسیدګي نشم کولای او مانه دوستان په همدې خفه کیږي ځکه چې مانه څوک نمره غواړي زه نمره نه ورکوم زه په دې پوهېږم زه رسیدګي نشم کولای که بیا جیګ نه کوم بیا راته خفه کیږي راته وایي چې دا خو بې پروایي کوي دا خو مغروره شوی دی دا خو اعتنا نه کوي دا ولې تلیفون دومره خو مصروف هم نه دی نو ولې نه جګي نو همدې علت باندې چاته خپل نمره نه ورکوم او چې کوم یو بل ځای نه څوک نمره پیدا کړي زه جیګ نه کوم او دا ستونزه زما تنها تاسو سره نه د تلویزیونونو سره هم ده بعضې تلویزیونونو پیامونه دا راځي زه هغه نه ګورم هغې بیا خفه وي تا زموږ ځواک هغه ښکته ځي ځکه چې ما ته مسیجونه ډېر راځي مسیج زر ښکته ځي نو زه نه متوجه کېږم هغه ما نه پاتې کېږي سمیع الله نوري ورور وایي چې میدان وردګ کې چې کوم بې پیلوټه طیاره سقوط ورکړ شوی آیا خپله ولیدلې ده که دفاعي سیستم راغورځولې ده که سیستم راغورځولې ده خو ښه خبر ده دې معنا دا ده چې روسیې چین او هند مرسته کړې ده وروره ما چې د یو کلیپ وکته یو مجاهد بل مجاهد باندې غږ کوي زیری ورکوي او نوم یې ورته اخلي چې نوم یې نه دی باید څه ورته وایي چې ځوانه جاز خو دې وویشته نو دې معنا دا ده چې جاز مجاهدینو ایشته دی په خپله یعنی د افغانستان د ملي اردو غړو ایشته دی او دا حتما به په دفاعي سیستم باندې والی او ویل کېږي دا قیمتي تیار دغه د بي پیلوټ جهاز دی عادي بي پیلوټ نه دی لکه دا شاهد ایراني 20,000 ډالر دی بعضې دی 50,000 تر 1,00,000 ډالر پورې دغه خو دا د هغه میلیونونه دی ویل کېږي دا د هغه بي پیلوټه جهازونه نه دی چې هغه ډېر موډرن دي 40-45 میلیونه ډالر قیمت لري یعنې یو جهاز قیمت لري نو دا چې دې نه معلومیږي دا د هر ځای نه راغلی دی په کوم هدف سره مهم سرویس باندې راغلی خو د خوشبختانه دی والی دی او راپرځولی دی عزیزه پاسون دغه کړی کومنټس کړی و د هغې نه مننه کوم د کومنټس نه همدارنګې افغان صاحب ورور دغه کړی دی چې ما دنه پوښتنه کړې وه تا زه لږ زره په حساب د لفظ سپک استعمال کړی خو زما لږ لهجه دغه تیزه وه مګر زه خدای ناخسته د کوم دوست د وطنوال د دی د سپکولو کوم نیت نه لرم هدف نه لرم صرف د وطن پلورونکو او د غدارانو نه چې څوک کمونستان دي وطن پلورونکي دي که هغه امریکا ته وطن پلورلی که روس ته او که انګریز ته د دې په مقابل کې زما لهجه سپکه مي او خرابه مي لکه چې د دې خلکو ته زه بالکل په عزت ورکول ګناه ګڼم او چې څوک د دې نه دفاع کوي هغه نه افغان ګڼم نه مسلمان ګڼم او نه په د انسانیت په جاده کې ګڼم ځکه چې څوک په دغې نه پوهېږي چې فرضاً یو څوک وطن پلورلی او هغې ته او کافره می او بیا هغه دی مسلمان کوي نو هغه په دې څه کې زما لهجه توند دی همدارنګې اکشراني ورور هم دا ویلی دی چې دی ته دی باندې لږ دغه ما کړی و ځکه دی پوښتنه هم دغه وه ما ته دا پوښتنه کړې وه چې ستا د پوښتنې نه معلومیږي چې ستا عمر کم دی ځکه دی دا ویلي و چې د دغې باندې تبصره کړې وه نو دی لیکلي چې عمر مې 21 کاله دی او بخښنه یې غوښتې ده وروره موږ تاسو ټول سره ورونه سو بعضې وخت کې د ستاسو بعضې پوښتنې بالکل ظاهروي چې دوستان تاریخي معلومات او دا نه لري بعضې موضوعاتونه بالکل دومره بېخبره دي چې د حده زیات بېخبره دي نو هغې علت دا دی
چې همدغه بې خبري ده چې دی بیا د مجاهد او د کمونست او د مسلمان فرق نشي کولی. د یو مجاهد ته فرضاً خاین خطاب کوي او کمونست یو کافر ته وایي چې دا قهرمان دی او ماته ګران دی. نو د دې دا مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ وایو چې الحب لله والبغض لله. زمونږ محبت هم د الله لپاره باید او بغض هم د الله لپاره. زمونږ تاسو شخصي دا نه چې مونږ یو څوک خوښ شو که هغه د الله دښمن هم نو مونږ وایو چې دا زما خوښ دی، خدای وکړي چې د الله دښمن هم وي. عبدالحمید مبارز وایي له کندوز نه، وایي چې لایک او قلب خو دې ورکړي نو بیا زما نوم دې ولې وانه خیسته؟ وروره ما چې تاسو ته ویلې چې زه قلب او لایک ورکوم، معنا مې دا ده چې تاسو مې ویلې چې تاسو هغه وګورئ چې ما قلب او لایک ورکړي، یعنی ما ستاسو کومنټس لیدلی دي. نو زه د ټولو نومونه خو نشم اخیستلی. 400-500 نومه دي د هره ورځ چې زه کومنټس او لایک هم ورکوم او نومونه هم واخلم. نو دا خو نه کېږي. نومونه خو هغه د خویندو تعداد کم دی، هغې چې راځي خواري کوي، زحمت وباسي او ډېر فعال هم دي. نسبت د ورونو نه خویندې ډېرې فعالې دي، ډېرې فعالې دي ماشاءالله. او دا ښکاره کوي درته چې په علمیت کې مو اوچتې دي، په قلم کې مو اوچتې دي او په فکر کې هم اوچتې دي. کمې دي خو د 400 نه اوچتې دي. نو د لپاره د هغې یادونه لازمي ده. او د ورونو د ټول که زه د 400 کسانو نومونه واخلم نو بیا برنامه په څه شي وکړم، نو بیا خو نور وخت نه پاتې کېږي. همده لپاره هلته لایک ورکوم او قلب ورکوم ټولو ته چې ما دا وکته، نو ضرور نه ده چې نوم واخلم. نو دا ګیله ستاسو په ځای نه ده او دا هم ستاسو په سادهګۍ سره دلالت کوي. محمد بشیر رضوان وایي فکر کوي چې ایران اوسنی حکومت به له منځه ولاړ شي ځکه چې زیات کسان بهر وتي دي. که چېرته دغه لاریونونه مهار نه کړل او د کنټرول د نظام د لاسه ووته، بیا اسرائیل او امریکا پې راځي، بیا دا نظام نشي ټینګېدلی. او که چېرته فرضاً دغه جګړه دننه مملکت کې دی کنټرول کړله، بیا د بهر نه امریکا او اسرائیل نشي وهلی. عبدالعزیز ورور وایي چې د ایران لاریون تر شا اسرائیل او امریکا دي، دوی کولی شي چې ملایان حکومت بدل کړي. د ځواب مې د محمد بشیر رضوان په دغه کې ورکړ، د دواړو پوښتنه یو شان ده. نو بیا هم جواب هماغه دی چې که دننه خراب نشي بهر نه خرابېږي، خو که دننه نظام ورته وشړوه، د بهر نه پې حمله وکړه، بیا دا نظام د ټینګې به نه وي. نو د ده لپاره دی باید دننه نظام کنټرول کړي چې بیا بیروني دفاع وشي کولی. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.